د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 400 بابا جوماتونه فعاله کړل. د دې وزارت ویاند محمد عاکف مهاجر وایي چې موخه یې له دې چارې هغه هټیوالو ته اسانتیاوې برابرول دي چې جامع جوماتونه ترې په لرې واټن کې دي او ورتګ ورته ستونزمن دی. امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د محتسبینو په هڅو باندې په کابل ښار کې تر 400 پورې د جوماتونو د ځایونو تنظیم شوی ده او جوماتونه یا داسې شوي چې په مارکیټونو کې یو دوه دوکانه یا غټ دوکان د منځ لپاره برابر شوی یا د مارکیټ په سر باندې یا په نورو ځینو ځایونو کې داسې و چې داسې جوماتونه هم و 3-4 کاله قلف راچول سوی و څوک مانځه ته نه راتله. محتسبینو په هڅه باندې تر 400 پورې داسې ځایونه برابر شوي دي چې 220 همدا مهال د مانځه لپاره برابر دي او خلک ورته د لمانځه لپاره تګ راتګ کوي. د امر بالمعروف وزارت محتسبین وایي د وزارت په ځانګړې همکارۍ په هغه مارکیټونو کې د جوماتونو د جوړېدو چارې پیل کړي دي چې تر دې مخکې پکې جوماتونه نه وو. نو خلکو د پوره د سهولت یوه مقام مساعده شوله او خلکو مخکې لرې لرې مزلونه کول او دوکانداري به کنه پاتې کېده. اوس خلکو ته په دوکان کې دننه په مارکیټ کې دننه یو داسې مقام مساعده ده چې هغه خپل لمونځ کوي او د کندوري یا نه خوري پیږي. خلک په دې جانب باندې ډېر خوشحاله دي. این مسجد تقریبا 1-2 ماه 3 ماه بعد از آمدن امارت اسلامی جور شد. اگرچه پیش از او مردم بسیار تقاضای زیاد کردن از اینکه همین یک مسجد جور شود. یک تعداد دکان می‌خوندن و یک تعداد دیگه میرفت در مسجد جامع پلخشوجا می‌خواند. یک تعداد بالاخره جماعتشون ترک بود اکثرا دیگه. بعد از آمدن امارت اسلامی مردم تقاضا به کردن که بعد برای ما مسجد جور شود. صاحب پلازای مسجد نمیگذاشت که مسجد جور شود. د ښار په بیلابیلو برخو کې د نویو پرانیستل شوو جوماتونو لمونځ کوونکي او هټیوال د وزارت له دغې چارې خوښ دي او وایي چې د لرې تګ پر ځای ورته سهولت پیدا شوی دی. پیش بود از خاطر که وضعیت ایماندهی خراب بود. بعد از مردم نمیتونست نماز جمعه اینجا خوانده نمیشد. باز از آمدن امارات اسلامی نماز جمعه اینجا خوانده میشه. این فقط یک 6 ماه میشه یا 7 ماه میشه مدتی که نماز جمعه اینجا میخوانیم. وزارت امر بالمعروف و نهی از المنکر حکومت اسلامی طلباء کرام که اونا تقاضا کردن و 1-2 هفته پیش اینجا تشریف آورده بودن از نمازگزارا و از دکاندارا خواهش کردن که شما همین نماز شما را به جماعت ادا کنین. همین تبلیغات و دعوت اونا بسیار تاثیر کرده و تغییرات بسیار زیاد در صفوف نمازگزارای ما پدید آمده. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د نویو جوماتونو لپاره امامان هم مقرر کړي دي چې معاشونه یې د هټیوالو لخوا ورکول کیږي.